سلامونه نیک هیلې ستړي مشئ. زه شوکت الله شاداب یم. ګرانو ملګرو، زموږ هڅه وي چې تاسو ته د پښتنو ثقافت هم در وښایو. تاسو به هم کتلی وي چې پښتانه د غنمو لو، اشر او غوبل څرنګه کوي چې پکې مینه، ورورولي او اتفاق څرګندېږي. الحمدلله مونږ اخر کار د 3-4 ورځو سخت مهنت نه وروستو د غنمو د لونو نه پس د تریشر مرحلې ته راورسېدو. مونږ چې زمینداره را جمع کړه، بیا مو چیلونه جوړولو سره یو ټوپ جوړ کړو. یو خوا د موسن یعنی د باران او توپان یره وه، بل خوا د تریشر کمی و. خو خیر مونږ یو تریشر راوستو، بیا په کار بوخ شو. د کلي زلمي او ماشومان را سره هم کار ته ودرېدل. چا به د ټوپ نه ګیډي راوړل، چا به دغه ګیډي تریشر خولې ته اچول. که یو اړخ ته د تریشر د ناوې نه د انسانانو لپاره خوراک یعنی غنم راوتل، نو بل خوا د ځناورو خوراک یعنی بوس هم راوتل. مطلب الله تعالی د خوراک په تقسیم ښه پوهه دی. دغه شان په حساب سره د غنمو ښکاره کول او د تریشر والاله مز ویستل زما ذمهداري وه. د تریشر شور، د خولو خوشبو او د کلیوالو خلکو خواري. پخوا به د تریشر په ځای زموږ مشرانو د غویانو په زیره غوبل کاوه، کوم چې به ډیر ګران کار و او وخت به یې هم ډیر اخیستو. نن سبا دغه کار اسانتیاوې راغلي دي. خیر هم دا زموږ د پښتنو اصلي کلتور دی. اشر یعنی په ګډه اتفاق سره کار اسانېږي. کله چې خلک یو بل سره اوږه په اوږه ودرېږي، نو هر سخت کار اسان شي. او د کار یعنی تریشر په اخر کې د ماشومانو خوشحالي بیا بیله خوند کوي، کله چې هغوی ته قولا یعنی له غنم د انعام په توګه ورکول کیږي. نو د کلي ژوند اصل رنګ هم دا وي. الله تعالی دې زموږ په فصلونو خوارۍ او اتفاق کې برکت واچوي. الله تعالی دې هر زمیندار او مهنتکش کندوان د غنم او غلو نه ډک کړي. الله تعالی دې زموږ په سیمه تلپاتې امن راولي. ګرانو ملګرو، زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کول، د فیسبوک پیج او ټیک ټاک اکاونټ فالو کول مه هیروئ. ویډیو در سره هم شیر کړئ. په پښتنه مینه او مننه.